سلام له خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. په پروان کې یو هلک وروسته له هغې چې د خپل د تره د لور د غوښتنې جرګه رد شوه د یادې کورنۍ پر غړو ډزې وکړې. د پروان امنیه قمندان محمد زمان ماموزی وایي په دې پیښه کې چې تېره شپه د چارکارو ښار په دلانه سیمه کې رامنځته شوي 2 ماشومان وژل شوي او د 2 ښځو په ګډون 3 تن نور ټپیان دي. ویل کېږي بریدګر په تېښته بریالی شوی خو په اړه یې د پولیسو پلټنې روانې دي. څارګر ملي اداره وایي چې په لغمان کې د یو ځانمرګي برید مخه نیولې ده. د څارګر ملي ادارې د رسنیو دفتر د مسؤلینو په وینا دغه کس چې محمد هارون نومیږي غوښتل د لغمان په مرکز مهترلام ښار کې یو ترهګریز برید ترسره کړي خو تر هغې مخکې نیول شوی دی. نیول شوي کس پر خپل جرم اعتراف کړی او زیاته کړې ده چې تر دې مخکې قاري انور ته چې په لغمان کې د ځانمرګو بریدونو مسؤل دی د افغان ځواکونو د تګ راتګ په اړه معلومات راټولول. د یونما یوه کارکوونکي له خپل یوه زوی سره چې 4 میاشتې مخکې له کابل ښاره د سړي تښتونکو لخوا تښتول شوې وه تېره شپه بیرته آزاده او له خپلې کورنۍ سره یوځای شوه. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي دغه میرمن له خپل یوه ماشوم سره د تېر کال د سلواغۍ پر 2مه د کابل ښار د 11مې امنیتي حوزې اړوند د خیرخانې له کوتل سیمې د سړي تښتونکو لخوا تښتول شوې او په هغه وخت کې د نوموړي چلوونکی او یو بل کس وژل شوي وو. تښتونکو د دوی د خلاصون په بدل کې د 3 میلیونه ډالرو غوښتنه کړې وه. د سرچینې په وینا د دغې پیښې په تړاو د کابل له شکردرې، استالف او قرهباغ ولسوالیو 7 کسان له یو شمېر وسلو سره یو ځای نیول شوي دي. د غور په چارسره ولسوالۍ کې د یوې نښتې له امله 19 طالبان وژل شوي او 11 نورې ټپیان دي. دغه نښته تېره ورځ د یادې ولسوالۍ په منګ سیمه کې رامنځته شوې او په وژل شوي او ټپیانو کې د یادې ډلې یو شمېر سیمه ییز قمندانان هم شامل دي. د غور د امنیه قمندانۍ د ویان په وینا په دې لړ کې 2 پولیسو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی او 2 نورې ټپیان دي. او ولسمشر غني وایي په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د زده کړې فضا باید مناسبه او له تعصبه پاکه وي او د نجونو د تعلیم او لوړو زده کړو لپاره باید لا ډېر فرصتونه برابر شي. ښاغلي غني تېر ماښام د ښوونځیو او پوهنتونونو له یو شمېر استادانو سره د روژه ماتي په مراسمو کې همداراز زیاته کړه چې ښوونکو د ځوانانو په ځانګړي ډول د نجونو په ژوند کې ستر بدلون رامنځته کړی دی. نوموړي همداراز د ښوونکو او استادانو د مسکن موضوع مهمه وبلله او زیاته کړه چې په دې برخه کې کار روان دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.